نن فلم له دوه کې دی نو د کوم چې د روس د جیل نه ډېر په چالاکۍ سره وتښتېږي او په خپل وخت کې د دنیا ډېر طاقتور فوج ته هم دوکه ورکي. دا هټلر وخت وی کله چې بېګناه خلک به یې د کور نه اوچت کړو دغه کیمپونو کې به یې واچولو او هغه هم د ټول دنیا په مخامخ، خو چا کې دې وخت کې دومره جرأت نه و چې هټلر ته یې څه ویلی وی. دغه فلم تشریح کولو نه پیله زما تاسو ته یو ریکویسټ دی چې زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. که تاسو زما چینل ته نوي یې نو هره ویډیو لایک کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. دغه کیمپونه دوی په جرمني کې ساز کړي وو او په دې کې به په خلکو باندې ډېر ظلم کولو او هغه خلک کوم چې به هټلر سره دښمني کوله او هغه به یې نه خوښولو. بیا دوی یو قیدي په جیل په دروازه کې راځوړند کړي او دا خلکو ته ښایي چې کوم سړی هم دلته نه وتښتېدو هغه به موږ مړ کړو. او دوی دا ځکه کړي وو چې ټول قیدیان دې ته وګوري او ویریږي او آینده دلته نه د تختې بندوبست ونه کړي. بل خواته موږ بیمار او د لوږې نه مړه شوي څه قیدیان ګورو چې په دغه ځمکه کې د دوی په مخامخ ښخ کړي. بل خواته موږ څه مړي ګورو چې یو کمره کې اچولي او دا غواړي چې دا وچ شي او دلته ختم شي. دغه شانتې حل و د دې کیمپ. دې کې به یې خلکو ته روټۍ نه ورکوله او دوی نه به یې کار ښه پوره اخیستو. دغه شانتې بېشماره کیمپونه په پولنډ کې هم وو، خو دغه جیل د جرمني ډېر زیات مشهور و کوم ځای کې چې په ډېر ظلم و. بل سین کې موږ څه ډېر قیدیان ګورو چې هغه دغه کیمپ ته راشي. پیله دوی دې نه اخته کټ کړي او هغې نه پس ورته نوي کپړې ورکړي. بیا به یې هر سړي ته یو نمبر ورکو، ولې چې دلته کې د چا نوم یادول ډېر مشکل کار و او دغه خلکه په ډېر زیات تعداد کې وي. بیا موږ دوه کسان ګورو چې یو فرېډلي او یو واټن وي. دا دوه کسان دلته نه تښتېدلو په کوشش کې وي. دغه دواړه یو پلین ساز کړي چې موږ به دې جیل نه تښتو او دې دواړه دغه پلین باره کې یو بل سره د ډېرو ورځو خبرې کوي. بیا یوه ورځ دې دواړه په دغه پلین باندې عمل وکړي او دې دواړه د کار نه ډېر وختي راشي. د دې یو بل ملګری جون وي هغه دوی سره ډېر زیات مدد وکړي. دې دواړه په یو کند کې لاندې پټ شي کوم چې هغه کیمپ کې د ډېرو ورځو نه هلته کې دوی جوړ کړی وي او دغه شانتې دې دواړه په هغه کند کې پټ شي. بل سین کې موږ څه ورځې پیله وخت ګورو چې دې درې واړه یو ځای کې ناست وي او دغه پلین جوړوي چې موږ به دلته نه په څه طریقه وځو او په کومو طریقو به ځان وکاږو. او دا تپوس چې وکړي چې تاسو به په دغه کند کې څو ورځو دپاره پټ یئ او دلته نه چې وځئ چې هغه ته به ځئ. بیا موږ یوه شپه ګورو چې ټول قیدیان د کار نه راغلي وي خو یو بارک کې دوه قیدیان هلته کې غیب وي. کله چې دې جیلر ته پته ولګي نو دا ډېر زیات غوسه شي او له هغه بارک مشر راولي او هغې نه دې باره کې پوښتنه کوي خو هغې ته هېڅ هم پته نه وي. دغه جیلر یې دومره ووهي چې هغه غریب هلته کې مړ شي او دې نه پس دا د ټولو قیدیانو نه هم تپوسونه کوي خو هغوی ته هم هېڅ څه پته نه وي. بیا دا هلته کې څه سپي راغواړي او د جرمن یهودیان هلته کې بهر پرېږدي او بیرک نمبر 9 هم ټولو قیدیانو نه هم پوښتنه وکړي خو چاله هېڅ هم پته نه وي. او دغه شانتې دا هغه ټول قیدیان ټوله شپه بهر ودرئ او په څه قیدیانو نه خو دا کپړې هم وکاږي او دغه شانتې پې دا شپه تېره کړي او بیا دې ته د یوې ورځې مهلت ورکړي او هغې نه پس به دا څه قیدیان ځنګل ته وړي او هلته به دا ژوندي ښخوي. دوی چې کله ځنګل ته ویسي نو دوی په ځمکو کې ښخ کړي او سرونه دې بهر پاتې شي او بیا دې دا تپوسونه کوي او هغې هېڅ هم جواب نه ورکوي. بیا دوی سرونه له پاسه دوی اسپې چلوي او دغه شانتې دا ټول قیدیان هلته کې مړه شي. بیا دا جیلر واپس راځي او هغه قیدیانو نه تپوسونه کوي کوم چې بهر په یخنۍ کې ولاړ وي خو دوی مکه جواب ورکوي کوم چې دوی وختي ورکړی و ولې چې دې دریو باره کې هېڅ چا هم هېڅ پته نه وه او دغه درې واړه یوازې دلته نه تښتېدل. بل خواته دا کس ډېر زیات هېرېدلی وي او زر تر زره دا کسان را پیدا کول دي ولې چې هټلر ته که پته ولګېده نو دا به په مصیبت کې راشي. بل ورځ دا چانبیر ډېر زیات تیز کړي خو دا دوه کسان اوس هم کندې کې له لرګو نه لاندې پټ وي. له تېرو ډېرو ورځو نه دوی نه څه خوړلي وي او نه یې څښلي وي خو د ازادۍ جذبې دې اوسه پورې ژوندي ساتلي وي. بیا هلته کې یو سپی راشي او هغه ډېر زیات غاپي او هغې ته پته ولګي چې دلته کې څه خلکه پټ دي خو د هغې مالک راشي او هغه دا سپی دلته نه بوځي او هغه پې بلکل هم پوه نه شي او دوی دواړه یو ځل بیا دلته کې بچ شي. دغه شانتې څو ورځې دلته کې په دوی باندې تېرې شي او هېڅ چا ته هم دا پته نه وي چې دا دوه کسان د کیمپ بهر نه بلکې کیمپ کې دننه یو کنده کې پټ دي. بیا جرمن یو فوجي راشي او هلته نه یو سړی دننه کمرې ته راولي او ورته ووایي چې ما ته پته ده چې تا هغه دوه کسان دلته نه تښتولي دي او ما ته څه الو ووایه کنې زه به تا مړ کړم. هغې دا کس مړ کولو نه بلکې دا یې هېرولو چې دا دې ته رښتیا الو وایي. بیا په ټرک کې څه نوي قیدیان راولي چې هغې کې څه ښځې هم وي
او د ښځې او ماشومانان به اوس دلته کې قید کوي. بیا په هغې کې څه خلکه وتښتېږي او دوی پې ډزې وکړي او څه خلکه پکې مړه شي. بل خواته موږ بارک نمبر 9 کسانو ته ګورو چې هغې تر اوسه پورې دغه یخنۍ کې ودرولي او تېرو څو ورځو نه روټۍ او نه خوراک ورکړی وي. بیا یو فوجي راځي او هغه دغه ټول کسان هلته نه کار ته بوځي. بیا موږ یو 3 کسان ګورو چې هلته کې پراته وي. دا دراصل دی د لوږې نه او د یخنۍ له لاسه مړه شوي وي. بل خواته موږ هغه 2 کسان ګورو هغه هلته کې پټ وي کوم ځای کې چې دوی لرګي ایږدي. بیا موږ ګورو چې دوی هلته کې څه نور لرګي روړي او له هغې د پاسه ایږدي. اوس دوی دلته ویرېږي کیدای شي که دوی باندې دغه وزن زیات شي او دوی لاندې کې مړه شي. اوس به دوی دلته نه زر تر زره ځان وکاږي ولې چې یو څو ورځې پس به دلته کې واوره شروع شي او دغه لرګو وزن به یو په ډبل شي. بل خواته هغه قیدیان د کاره راشي او دوی خپلو کیمپونو ته ورېږي. خو یو ځل بیا بارک نمبر 9 کسان بیا هلته کې ودري او دغه یخنۍ کې ودرولي وي. هغه فوجي ډېر زیات ضدي وي او هغه کار روزانه کوي او غواړي چې دغه قیدیان ویرېږي او دوی ته رښتیا الو وایي. بیا دا یو قیدي راولي او دوی ته وایي که تاسو الو نه ویلو زه به دا قیدي دلته کې مړ کړم او بیا هغه دغه شانتې وکړي او دا 2-3 قیدیان هلته کې پانسي کړي چې دا خلک ویرېږي او الو وایي. خو د هر څه کولو سره هېڅ هم نه کېږي ولې چې دوی ته خو څه پته نه وي. بل خواته فریډي او والټر موږ ګورو چې هغه کنده کې ډېرې زورونه لګوي او هغه به نن شپه دلته نه ځان وکاږي. دوی د ورکوټې زیږې ګزاره نه شي کولی او اوس به دوی دلته نه ځان وکاږي او اوس هماغه کار وشي کوم نه چې دوی یېرېدو. هغه لرګو له پاسه واوره شوي وي او له هغې وزن ډېر زیات شوي وي. خو دوی ډېر زیات کوشش کوي او هغه یو لرګي هلته نه وکاږي او دوی په دې کې کامیاب شي. دوی دا کار ډېر زیات په مزه وکړي ولې که یو لرګی هم دلته کې لړ شو نو له هغه لرګو اواز به ټول خلک واوري او دوی به راشي او دغه شانتې دوی به ګیر شي. دوی هغه ورکوټې ځینه په چلاکۍ کې روزي او په ځمکه باندې اوده او ځان وکاږي. خو دوی ډېرې هلکه کپړې اچولي وي او اوس دوی ته یخني ولګي. خو د دوی په دماغو کې یوه خبره وه چې څنګه به دوی نه ډېر لرې تښتو. اوس سهار کې دوی کې ډېر لږ وخت پاتې وي. دې نه پهله به دوی دلته نه ځان وکاږي. که هغه جرمنیان راپاڅېدو هغې دا لرګي وکتو چې دا لرګي خپل ځای نه اخوا شوي دي او دغه کسان دلته کې پټو نو دوی به په مصیبت کې مبتلا شي. ټول نه پهله دوی د کیمپ ګنډتار ته ځي او هغه په مزه غونډه کې لاندې او یو بل پې واړوي او دوی به دغه ګنډتار نه ټوله شپه دلته نه منډې وهي او دوی دغه شانتې وکړي دوی نهار نه وړي او ټوله شپه هلته کې منډې په دې ځنګل کې وخي او په دې جسم کې چې څومره طاقت وي هغه ټول طاقت به دوی لګوي. بیا چې کله سهار شي نو دوی هلته کې څه خشاو کې پټ شي چې څوک هم دلته کې راشي او دوی ونه ګوري او چې بیا شپه شي بیا موږ دلته نه وتښتېږو او څو ورځو پورې دوی همدغه شانتې کوي چې لاره کې دوی ته څه میلاویږي دوی خوري او منډه وخي. بیا فریډي ګوري چې د واټر نه خپه هلته کې زخمي شي او هغه بیخي نشي ګرځېدی. بیا دا یو کپړه راوالي او د هغې خپې نه تاوه کړي او هغې ته وایي چې ټوله شپه دلته کښېنه او ارام وکړه. بل سهار بیا دوی پاڅېږي او هلته نه ځي خو دلته کې اوس جرمنیان را رسېدلي وي او که دوی یې وکتو نو دلته کې به یې مړه کړي او ختم به یې کړي. بیا دوی فیصله کوي چې اوس به موږ په دې لاره نه بلکې په ځنګل په لاره باندې به ځو. دغه لاره ډېره زیاته اوږده وي خو بیا هم دوی ته دا رسک نه دی اخیستل پکار. بیا دوی په هغه لاره روان شي او منډې وخي خو یو ورځ راشي چې دوی خپې بلکل ناکاره شي او دوی نشي مخکې حرکت کولی. دوی دواړه هلته کې یو ګډې سره کیني او ارام کوي خو بیا لږ ساعت پس هلته کې د چا د خپو آواز راشي په کوم باندې چې دوی دواړه ډېر زیات ویرېږي او دوی دواړه دا فکر کوي چې اوس به موږ دلته کې مړه شو. خو هلته کې یو جنۍ راشي او کله چې دوی ویني نو هغه بلکل هم حیرانه نه شي. داسې معلومېږي چې دې جنۍ ته پهله نه پته وه چې دوی دواړه دلته کې تښتي. بیا هغه جنۍ دوی ته څه خوراک ته څه ورکوي او دوی دواړه خوري. خو کله چې دا جنۍ وګوري چې دوی دواړه ډېر زیاتې عملې وایي نو دې ته پته ولګي چې دوی ډېر ورځونه نهار دي او د دې جامو نه هم پته ولګي. بیا دا جنۍ لاړه شي کور ته او دې ته د جامو اغوندلو لپاره سره وړي. دغه جنۍ دې ته خپل نوم هم ونه ښیي او نه ورته دا ووایي چې دا جرمنه ده او که جویش ده. بیا هلته کې یو جرمن فوجي ولاړي او هغه سګرټ څښي خو هغه دوی ونه ګوري او دا جنۍ دوی دواړه هلته نه یو محفوظ ځای ته بوځي او بیا دې دا پوښتنه کوي چې تاسو څوک یئ. فریډي ورته وایي چې موږ اوس کیمپ نه تښتېدلي یو او موږ پسې ټول جرمن فوجیان شوي دي او موږ مړه کوي خو موږ به کوشش کوو چې موږ سلواکیا پورې ځان ورسوو او موږ به هلته کې محفوظ شو. خو دې نه پهله به دوی له پولینډ بورډر کراس کوي کوم ځای کې چې ډېره زیاته خطره ده
خو هغه جنۍ خپل یو ملګري سره خبره کوي او دې باره کې ورته حل وایي او دغه شانتي هغه ملګری دې سره یو ځای شي او هلته نه ورسره روان شي. خو کوم یو جرمن که دغه سړی وکتو دې سره نو دا به هم ورسره مړ کړي. خو هغه سړی د دې خبرو فکر ونه کړي او دې دواړو سره ملګری شي او دا له سلوواکیا بارډر ته یې راولي او خپل کور ته ترې لاړ شي. بل خواته موږ واټن ګورو چې د هغې په جسم کې طاقت نه وي او هغه ډېر زیات کمزوری شوی وي او هغه مخکې مزل نشي کولی. خو فریډي ته له ازادۍ لالچ ورکړي او ورته وایي که دلته کې ایسار شوي نو هغه خلک به راشي او موږ دواړه به مړه کړي او زموږ د دومره ورځو دغه محنت به دلته کې ضایع شي. او دغه شانې دا دواړه یو ځل بیا حرکت چالو کړي خو دوی ودرېدی نه شي او دوی په ځمکه اوده وي او مخکې حرکت کوي. ولې که دوی ودرېدو څه جرمن به یې وګوري او مړه به یې کړي. خو لږ ساعت پس دوی هلته کې ودرېږي او منډې چالو کړي. دوی داسې محسوس کړي چې دوی شاته څوک شوي دي او دوی به اوس دلته کې مړه کړي. خو په عین موقع باندې واټن هلته کې لړه شي او هغې کې نور طاقت نه وي چې هغه مخکې حرکت وکړي. خو دوی ته اوس هم ډېر زیات سفر پاتې دی. بیا موږ هلته کې یو کور ګورو چې هغې نه څه خلک بهر وځي او هغه دا دواړه دلته کور ته بوځي. خو فریډي چې کله یې هوش کې راشي نو هغه په یو بیډ کې اوده وي او هغې ته پته ولګي چې اوس موږ سلووانیا کې یو او دې نه دا ظاهره شوه چې دې دواړو هغه کار وکړو کوم چې هغه نور کېدی نو ونه کړو او نه یې کولی شي. دغه فیملی سره دې څه خبرې وکړي او هغې نه پس دا له سلوواکیا مشرانو سره میلاوېدل غواړي. خو هغې ته انکار وکړي او بیا هم داسې خلکو سره میلاو شي او خپل بیان ورته وکړي. دا ورته ووایي چې دا زما ملګری او زه د جرمني په جیل کې وو کوم ځای کې چې په انسانانو باندې ډېر زیات ظلم کېدو او موږ غواړو چې تاسو دغه شانتي کیمپونه بند کړئ چې اوس هم هغې کې ډېر زیات خلکه په قید کې دي او هغې سره ډېر زیات ظلم کېږي. او موږ په هغه کیمپ کې 2 کاله تېر کړي دي او موږ سره تقریبا 4 لکه خلکه هلته کې قید دي کوم چې مختلفو ښارونو نه راوړي او هلته کې قید کړي دي او هلته کې زنانه او ماشومان هم دي. او ما خپل خلکه د لوږې نه مړه کتلي دي او زه غواړم چې تاسو هغې خلاف سخت کاروی وکړئ. خو د دې بیانونو سره هېڅ هم ونه شي او دغه ظلم دغه شانتي په دغه کیمپونو کې روان وي. کله چې دا جنگ ختم شي په 1945 کې نو دغه ټول کیمپونه اټومیټیک ختم شي او دغه ټول وخت کې دا قیدیان ډېر زیات تعداد کې مړه شوي وي او په ټولو جرمني کې بې شماره کیمپونه وي کوم ځای کې چې 80 لکه خلکه قید وي. دغه ټول قیدیانو کې زیاتر تعداد د 5 کالو نه 10 کالو پورې ماشومان وي کوم چې به په ډرمونو کې اچولو او هغې به یې مړه کولو. بل سین کې موږ یو جرمني ګورو کوم چې خلکو ته وایي چې ته دې خوا شه او بل ته وایي ته اخوا شه. د دې مطلب وایي چې کوم کس به مړ کېږي او کوم کس به نه. او دا سړی دا کار دومره په اسانۍ سره کوي لکه چې دا 1 کیلو نه مړه کوي. دغه فلم کتلو نه پس ته موږ ته دا سبق میلاویږي چې هر فرعون دپاره خدای یو موسی رالیږي